سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته په خیر راشئ تیر درس کې مو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو له جملې څخه غږ پر غږ یا وایس اور باندې بحث کړی وو نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 12م درس ده چې د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو له جملې به پکې پر نریشن باندې وغږیږو درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 12م درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي لومړی محصلانو ته د نریشن ورپېژندل دوهم محصلانو ته د نریشن ځانګړنې ورښودل دریم محصلانو ته د نریشن مختلفې بیلګې وړاندې کول د ننني درس په پای ته رسېدو سره باید پورته اهداف ترلاسه کړو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی محصلان به نریشن وپېژني او په تعریف باندې به یې پوه شي دوهم محصلان به د نریشن پر ځانګړنو وپوهیږي او هغه به زده کړي دریم محصلان به د نریشن مختلفې بیلګې وګوري درنو لیدونکو د تیرو څو درسونو راهیسې موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور پر ترکیبي عناصرو باندې بحث کوو یا په هغه څه بحث کوو چې ټلویزیوني راپور ترې جوړیږي له یادې جملې څخه مو انځور ویډیو ګرافیک غږ او غږ پر غږ ولوستل نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 12م درس ده په دغه درس کې به د ټلویزیوني راپور پر یو بل توکي یا عناصر باندې وغږیږو چې هغې ته نریشن ویل کیږي تاسو به ممکن د نریشن نوم اوریدلی وي یا به مو په دې تړاو لوستنه او اوریدنه کړې وي د نریشن په تړاو له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې نریشن څه ته وایي درنو لیدونکو ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه مخکې له دې چې نریشن باندې رڼا واچوو ورځو دوه بیلګو ته یې غوږدو دا د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی ده چې د 14 کالونو راپدې خوا ټولنې ته د یو خپلواک پوهنځي په توګه فارغان وړاندې کوي یاد پوهنځي په لومړیو کې د ښوونې او روزنې پوهنځي تر چتر لاندې د یوې څانګې په توګه فعالیت کوو چې په 1490 هجري کال کې د یو خپلواک پوهنځي په توګه په کار پیل وکړ که څه هم اړوند پوهنځي تر یوه وخته څانګې نه درلودې او یوازې د عمومي ژورنالیزم تر عنوان لاندې محصلان فارغول خو وروسته یې وخت او وړتیاو ته په کتو دوی مطبوعات او راډیو تلویزیون تر عنوان لاندې څانګې ولرلې تر څو کلونو وروسته یا د څانګې مدغم شوې او د عامه اړیکو په نوم نوې څانګه پکې رامنځته شوه شیخ زاید پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځي د څانګې او پوهنځي په توګه د فعالیت له پیله تر ننه 18 دورې فارغان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي چې 1815 تنه کیږي د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی همدا مهال د ژورنالیزم او عامه اړیکو تر عنوان لاندې دوې څانګې لري ورځو د اړوند څانګو د آمرینو له خولې اورو د خوست ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې ګڼ شمېر زده کوونکو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په برخه کې وړیا زده کړې ورکول کیږي د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین دغه کورس د هغو زده کوونکو لپاره ګټور بولي چې اقتصادي ستونزې لري او شخصي کورسونو کې د داخلي وس نه لري دوی وایي چې دغه پروګرام د 2 کالو راهیسې پیل شوی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې هم دغه شانتې ګټور پروګرامونه لا درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عنصر نریشن په تړاو مو بیلګې واورېدې اوس هم راځئ چې په اړوند توکي باندې بشپړ رڼا واچوو په ټلویزیوني راپورونو کې نریشن د راپور د کیسې یا موضوع بیانولو ته وایي که په ساده ډول ووایو نریشن د ټلویزیوني راپور لپاره د لیکل شوي سکریپټ لوستلو ته وایي نریشن د ټلویزیوني راپور هغه برخې دي چې راپورټر خبرې پکې له انځورونو یا د پیښې اړوند شاټونو سره یو ځای خپریږي یعنی د راپور په دغه برخه کې راپورټر د پیښې بېلابېلې برخې تشریح کوي په داسې ډول چې د اړوند تشریح مربوط انځورونه ویډیوګانې هم لیدونکو ته د راپورټر له غږ سره یو ځای مخې ته ایښودل کیږي نریشن د ټلویزیوني راپور هغه برخه ده چې د راپور د موضوع په وړاندې کولو کې مرسته کوي
که څه هم موږ په ټلویزیوني راپورونو کې د پیښو د ښودلو او وړاندې کولو لپاره انځورونه او داسې نور لیدونکي عناصر لرو، خو د پیښو د لا ښه تشریح په پار راپورټر خپلې خبرې له اړونده تصویرونو او ویډیو شاټونو سره یو ځای کوي څو پیښه یا د راپور موضوع لا واضح او د پوهېدو وړ شي. درانو لیدونکو، که ټلویزیوني راپورونو ته ځیر شو نو پوه به شو چې یاد راپورونه د مختلفو موادو او معلوماتو یو لړ ده. په لومړیو کې د راپور لپاره دغه معلومات او حقیقتونه له مختلفو ځایونو او مختلفو سرچینو څخه ترلاسه کیږي. په دغه وخت کې راپور تیت او پرک او غیر منظم وي، همدارنګه هره برخه یې له بلې هغې څخه بیله وي. د دې لپاره چې اړوند مواد د ټلویزیوني راپور په چوکاټ کې سره راټول کړو، د سرچینو خبرې، انځورونه، ویډیو کلیپونه او داسې نور د یو ځنځیر په شان منطقي تسلسل ته په کتو سره یو ځای کړو، له نریشن څخه استفاده کوو. په دې ډول هم موضوع لا روښانه کیږي او هم د راپور مختلفې برخې وي او بلې سره منطقي تړاو پیدا کوي. هغه معلومات چې په نریشن کې د راپورټر له لوري د موضوع د تشریح لپاره وړاندې کیږي باید برسېرن له حقیقته لرې او دروغ نه وي. راپورټر باید د پیښو او موضوعاتو په تړاو د اړونده معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څېړنه وکړي، میداني تحقیق، کتابتوني تحقیق او یا بل کوم تحقیق په ذریعه دقیق او واقعي معلومات ترلاسه کړي او بیا یې د موضوع د وړاندې کولو لپاره د نریشن په توګه استفاده کړي. درانو لیدونکو، تل باید ستاسو نریشن له موضوع سره تړاو ولري، یعنی داسې نه وي چې موضوع مو د یو څه او نریشن مو د بل څه په تړاو وي. باید دا چې د راپور نریشن تل د راپور پر موضوع راوڅرخي څو د موضوع پر روښانتیا وړاندې کولو کې مرسته وکړي. درانو لیدونکو، په نریشن باندې مو مفصلې خبرې وکړې. اوس هم راځئ چې د ښه یا کامیابه نریشن لپاره ځینې اصول ولولو. ښه نریشن د ټلویزیوني راپورونو لپاره ډیر مهم ده، ځکه دا له موږ سره مرسته کوي څو معلومات مخاطبانو ته په اغیزمنه او پوهېدونکې توګه داسې ولیږدوو چې هغوی د راپور تر پایه له ځان سره وساتو. یا د موخې ته د رسېدو لپاره موږ او تاسو باید ځینې اصول په نظر کې ونیسو. ورځو په هر یوه یې بیل بیل بحث کوو. لومړی، ستاسو نریشن باید واضح او ساده وي. د نریشن لپاره تل ساده، عام فهمه کلمې، اسانه اصطلاحات او ساده ترکیبونه وکاروئ، داسې چې مخاطبان مو په خبرو په اسانۍ سره وپوهیږي او پیغامونه مو په اغیزمن ډول ورسیږي. د ښه نریشن لپاره موږ او تاسو باید سخت ترکیبونه، پیچلي اصطلاحات او مغلق لغتونه ونه کاروو. که چیرته د داسې کلمو او اصطلاحاتو د کارونې اړتیا وه نو باید دا چې اړونده مغلق اصطلاحات او پیچلي کلمې تشریح کړو. دوهم، ستاسو نریشن باید لنډ او متمرکز وي. که غواړئ چې ښه راپورټ ولرئ داسې چې مخاطبان یې له سره تر پایه وګوري نو خپل نریشن مو لنډ او متمرکز وساتئ. مستقیما د پیښې یا موضوع په مهمو او اساسي ټکو تمرکز وکړئ. د نریشن د لنډ ساتلو لپاره باید دا چې له غیر ضروري جزئیاتو څخه ځان وساتو او هر هغه څه چې زموږ راپور او موضوع ته لا ارزښت نشي ورکولی باید دا چې ترې ډډه وکړو. دریم، د نریشن لپاره طبیعي او محاوروي ژبه وکاروئ. د نریشن لپاره تل له داسې ژبې څخه استفاده وکړئ چې طبیعي او محاوروي وي. عموما د راپور په نریشن کې ډیر رسمي مه غږیږئ. که د نریشن ژبه د راپور موضوع ته په کتو انتخاب شي بده به نه وي. یعنی که چیرته د راپور موضوع سخته او جدي وي د نریشن ژبه هم باید سخته او جدي وي. په همدې ترتیب د نرم او دلچسپ راپورونو لپاره. څلورم، د ښه نریشن لپاره ستاسو د خبرو سرعت باید مناسب وي. عموما د خبرو سرعت مو باید د وړاندې کېدونکو انځورونو او ویډیو شاټونو سره یو شان وي. تیز سرعت لرونکي نریشنونه ښه نه وي ځکه چې لیدونکي نشي کولی په ښه او آرام ډول وړاندې کېدونکي انځورونه او نور لیدونکي عناصر ننداره کړي. غوره خبره دا ده چې ډېرې وقفې وانخلئ او ډېرې ګړندۍ خبرې هم ونه کړئ، بلکې یو مناسبه اندازه انتخاب کړئ او مخکې لاړ شئ. پنځم، مناسب تاکید. د دې لپاره چې د مخاطبانو توجه مهمو ټکو او جملو ته راجلب کړئ باید دا چې په اړونده ټکو باندې مناسب تاکید یا ټینګار وکړئ. په مهمو ټکو د ټینګار لپاره د غږ له لوړتیا، هجوم او سرعت څخه استفاده وکړئ. شپږم، دقت. د ښه نریشن لپاره تاسو اړ چې دقت ته پام وکړئ. د هغه معلوماتو له کیفیته باید ځان ډاډه کړئ چې د راپور په نریشن کې وړاندې کوئ. نومونه، ځایونه، احصایې او داسې نور معلومات باید دقیق وکتل شي څو د پیښو او موضوعاتو په تړاو غلط معلومات وړاندې نه کړو. د لا ښه پوهاوي په موخه راځئ چې د نریشن یوه بله بیلګه هم واورو او وګورو. خوست ښار کې د مهال په سلګونو رکشې شتون لري چې ډیری ځوانانو ته د کار زمینې برابرولو ترڅنګ د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو له بل لوري یې په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه هم رامنځته کړي چې ښاریان یې له اړونده مسؤلینو د منظمو هډو غوښتنه کوي.
درانو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 12 درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو له جملې څخه نریشن باندې وغږیدو. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو او یا هم مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د اړوند درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.